د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلینو، کلانترانو او د مزار شریف ښاریانو په همکارۍ د دغه ښار په 12 ناحیو کې د عامه سړکونو او کثافاتو د پاکولو په موخه عامه حشر پیل کړ او له ښاریانو یې هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره همکاري وکړي. 15 کلانتر داریم در ساحه ناحیه اول و هر کلانتر 35 نفر 40 نفر که از پرسنل در ساحه آورده است به خاطر صفاکاری، به خاطر پاککاری ناحیه مربوطه. موږ د څلورمې ناحیې ټوله کلانتران تر 10 کسانو لوړ الا تر 40 کسانو هر کلانتر نفر اویسي دي او د 1100 په کارګرو په شاوخوا کې موږ کارګر لرو. نو د الحمدلله په اشر کې ټول همکاري کړې ده. تقریبا ما 30 کلانتر داریم، هر کلانتر 10 نفر آورده. از سرک عمومی دشور و دیگه سرک چوک خبرنگاران و طرف سرک بوختی، سرک عمومی راهنورد، این سرک عمومی امپراتور باران، این اونجا پاککاری جریان داره. انشالله مردم بسیار به طب خوش کتما همکاری میکنن. په ورته وخت کې یو شمېر هغو کسانو چې په دې کمپاین کې برخه اخیستې وه د ښاروالۍ له دغه اقدام څخه یې مننه وکړه او د ښار او سړکونو پاکول یې د هر ښاري انساني او دینی دنده وبلله. از ناحیه هشتم فضل احسان خدا مردم هم سهم گرفته و خواهش ما از مردم همی است که شهر ما، خانه ما در پاککاری منطقه و محل خود باید است سعیم بوده باشند. کلگی فضل احسان خدا امروز در عشر امروزی سهم گرفته. خوشبختانه از طرف ناحیه هشتم ما تقریبا 300 نفر با جمعی از زمین وکلا به خاطر حشر عمومی، چون به خاطر پاکسازی و صفاسازی شهر ما شماست، ما اشتراک کرده بودیم. امروز برآمدیم بخیر تا تمام کثافات از ساحه ناحیه 4 جمع‌آوری بکنیم و به جایی که تشخیص شده انتقال بدهیم. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ په دې وروستیو کلونو کې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې بېساري فعالیتونه کړي